کندهار غورک ولسوالۍ کې د 15 شریبې امارتي مځکې د غصب مخه ونیول شوه. د کندهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د غورک ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ مسؤلینو له لوري د یادې ولسوالۍ د ګلتان په دښته کې د 15 شریبې امارتي مځکې د غصب مخه ونیوله. د کندهار کرنې ریاست د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل محمد انیب اکمل وایي د یادې مځکې د غصب مخه په داسې حال کې ونیول شوه چې یو شمېر کسانو غوښتل یاده مځکه په غیر قانوني ډول قلبه کړي او وروسته پکې کرنه ترسره کړي چې د غورک ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ مسؤلینو له لوري پر وخت د غصب مخه ونیول شوه او د قلبې او نورو کرنیزو چارو مخه ورباندې کړې ده. د کندهار د غورک ولسوالۍ د کرهڼې مسؤلینو یو ځل بیا هم په یاد ولسوالۍ کې او د یاد ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د غصب د مخنیوي په موخه باندې کمپاینونه ترسره کړي دي. په دغه کمپاین کې د ګلتان په دشت کې د 15 جریبه امارتي ځمکې د غصب مخه نیولې ده. یا د ځمکه چې وخت مخکې مقلبه شوې وه او ترڅنګ یې اړول شوې وه، اداره شوې وه، دوی غوښتل چې پر دغه ځمکه باندې کرنه ترسره کړي. د یادونه وړ ده چې د تیرو 3 اونیو په لړ کې د کندهار په غورک، خاکریز، ژړۍ او د امام ولسوالۍ کې د 200 جریبه په شاوخوا کې د امارتي مځکې د غصب مخه نیول شوې ده.